چې دې قبرونو په خوا کې چې زموږ په دې ملک کې دا مولیان ولاړ او تقریرونه کوي. دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو وه. جواب د دې مسلې دا دی، د رسول صلی الله علیه وسلم نه په یو حدیث کې دا ثابت دی چې هغه د قبر په غاړه باندې قبر لا تیار نه و، ملګرو ته هغه اوږد حدیث بیان کړی چې وایي د نیک عمله بنده نه روح وځي نو ملائک دا روح راولي اسمان ته وخیږي، بیا د بد عمل هغه ذکر کړي، بیا سوال جواب. دا اوږد حدیث رسول صلی الله علیه وسلم کوم ځای کې بیان کړی؟ د قبر په غاړه. خو دی هله بیان کو چې کله دا قبر لا تیار نه و نو هغه دا موقع غنیمت وګڼله، نو یو مسئله ورته بیان کړه چې هغه د دې قبر سره تعلق ساتي. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله فارغه شو د مړي د ښخولو نو دا خبره به یې کوله، استغفروا لاخیکم، د خپل ورور دپاره بخښنه وغواړئ، فانه الان یسأل، د ده نه به اوس تپوس کېږي. دا خبره به یې صرف کوله، دا هم د دې مړي د ښخولو سره تعلق ساتي. خلاصه دا ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم مستقل خطبې او تقریرونه نه دي کړي، لکه څنګه تقریر او خطبه چې ته په جومات کې کې داسې خطبې او تقریرونه او تفصیلي خبرې نه دي کړي. که یو سړی وایي دا یې چې کړي دي نو دا خو یو خو دې جواب دا دی چې دا خو یو پیر دوه کړي دي. همیشه د هغه دغه حدیث یو پیر بیان کړی دی که نه، په مخه خو د قبر په غاړې د حدیث نه دی بیان کړی. بله دا که بیان کړی هم دی خو د مسلې تعلق د څه سره دی؟ د قبر سره دی. نو یو مسله یې واضحه کړه. نو که اوس چېرته یو عالم د قبر په غاړه ولاړي او ویني چې دا خلک یو ناروا کار کوي، مسله یې بیان کړه، صحیح ده، ځکه چې تعلق یې دې سره دی. مستقل تقریرونه چې زموږ په دې ملک کې همیشه یې کوي، دا نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، نه د صحابه کرامو نه، نه د تابعینو نه. او که دا نوم پرې د سلفیانو پروت وي او که د غیر سلفیانو چې څوک هم کوي، دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم همیشه نه وه. ما راته وایي که نه، کله نا کله یو نیمځي کې یو عالم هم مختصر نصیحت. قبرونه د نصیحتونو د تقریرونو د اوږدو تقریرونو ځای نه دی، د اوږدو تقریرونو ځای نه دی. که چېرته مناسب یې وګڼله کله نا کله یو مختصر خبره د مسلمانانو ته وکړي، جدا خبره ده. بیا تر دې حدیث استدلال کولی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر دوه دا کار کړی. خو دا زموږ په ملکونو کې خو بلکل یعنې دې نه بغیر ماته ښکاري چې مړی نه ښخوي، او دا اول نه وایي چې زه به پلانې مولا راولم تقریر له، او زه به پلانې راولم. او بعض مولیان خو له منډه دې ته یعنې دواګانې کوي چې الله دې پکې څوک مړ کړي، یار دې کلي کې څوک مري نه، ځکه چې بیا پکې تقریر وي او پروګرام وي او غوړزیړي. نو حق ته به حق وایو او باطل ته به باطل وایو، غلطی ته غلط او صحیح ته صحیح. کار څوک یې کوي او کار څوک یې نه کوي. نو صحیح مسله دا ده چې مقبرې د اوږدو تقریرونو ځایونه نه دي. ولې؟ دلیل به څه دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم، صحابه کرامو، سلف صالحینو دا کار نه دی کړی. او که تقریر کې خلکو ته نو ځایونه ډېر شتي، موقع ډېر شتي. کله نا کله د موقع مناسبت مختصر نصیحت کېدی شي. والله اعلم.